رئیس خدایداد څوک و؟ نام سیدالله، مشهور به رئیس خدایداد، از ولایت پکتیا. پلیان قرآن چې وی کړی پول تایا کو کب تاو بولا کده کی واقع لکه څنګه چې یوه سکه دوه اړخونه لري، همدا ډول هره قضیه دوه لوري لري، هم ښه او هم بد. رئیس خدایداد ډیری خلک د مافیا د یو لوی ګروپ مشر باله. هغه یې بدماش، زورواکی، قاتل، غل او اختطاف کوونکی ګاڼه. خطرناکترین، بزرگترین، سالمترین و ماهرترین مجرم حرفوی تاریخ معاصر افغانستان به اسم خدایداد مشهور به رئیس خدایداد دستگیر دی. خو ځینو خلکو بیا هغه ته د یو قهرمان په سترګه کتل او ویل به یې چې د رابین هوډ په څیر رئیس خدایداد له مالداره خلکو پیسې اخلي او غریبانو ته یې ورکوي. په هر صورت موږ به د رئیس خدایداد په اړه ځینې هغه ناویل شوې خبرې درته ووایو چې ښایي تر ننه مو نه وي اورېدلې. د یادونې وړ ده چې موږ هیڅ چا ته به احترامي نه کوو او نه په چا تور لګوو، بلکې هغه څه چې په رسنیو او آرشیفونو کې پراته دي ستاسې مخې ته یږدو. رئیس خدایداد اصلي نوم یې سیدالله و، د پلار نوم یې حاجي عبدالله و، خو دی په رئیس خدایداد مشهور و. د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی و. رئیس خدایداد د کابل ولایت په 11مه ناحیه کې د سید الناصري په نوم په یوه ښوونځي کې تر 8م ټولګي پورې زده کړې کړې وې. هغه 2 لورګانې او 4 زامن لرل. د هغه د نیول کېدو په وخت کې د هغه کورنۍ د پېښور ښار په افغان کالونۍ سیمه کې اوسېدله. د هغه پلار ډاکټر و او 4 ورونه یې هم لرل. د هغه مشر ورور حمید نومېده او د کابل ولایت د خیرخانې په سیمه کې یې د سکوهنې یو کلب درلوده. رئیس خدایداد په 1971 کال کې د همدې سکوهنې کلب له جوړولو وروسته د جرمونو په دنیا کې قدم کېښوده. رئیس خدایداد د طالبانو په لومړۍ دوره کې 2 ځله نیول شوی و، خو 2 ځله له نظارتخانې څخه په تېښته بریالی شوی و. هغه په 2 بېلابېلو نومونو د بېلابېلو هیوادونو پاسپورټونه لرل او په بېلابېلو ویزو به یې د سیمې هیوادونو ته سفر کاوه. رئیس خدایداد د تاجکستان د پولیسو او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو په تور لیست کې هم شامل و. د رئیس خدایداد کسانو نه یوازې په افغانستان بلکې په تاجکستان، ایران، پاکستان او متحده عربي اماراتو کې هم په بېلابېلو جرمونو کې لاس درلوده. رئیس خدایداد او د هغه کسانو به په هیواد کې دننه د تورو شیشو له موټرونو، د پولیسو، ملي اردو او بهرنیو ځواکونو له لباسونو څخه د خپلو جرمونو په وخت استفاده کوله. هغه یو ځل په 1980 کال کې د یو اختطاف په مهال د کابل د پولیسو له لوري ونیول شو، خو د حضرت په نوم له خپل یو بل ملګري سره یو ځل بیا د پولیسو له منګولو په تېښته بریالي شول. رئیس خدایداد له دې پیښې وروسته پاکستان ته لاړه، خو د هغه ملګري حضرت د کریستینا په نوم د یوې جرمنۍ میرمنې څخه د غلا په وخت کې له ځینو نورو ملګرو سره یو ځل بیا ونیول شو او محکمې هغوی د 20 کاله بند په سزا محکوم کړل. رئیس خدایداد په هیواد کې دننه د کابل د سرای خواجه او ګلبهار په ګډون په بغلان او پنجشیر ولایتونو کې پټنځایونه لرل چې په همدې پټنځایونو کې به یې د اختطاف او نورو عملیاتو لپاره پلانونه جوړول او له همدې پټنځایونو به یې استفاده کوله. د رئیس خدایداد د جرمونو، اختطافونو سره سره د هغه په اړه ویل کیږي چې هغه ډیر زړور او جرأتمند انسان و. له 2 ځله گرفتاریو نیولې، بیا د هغه تر اعدامه پورې د هغه په سترګو کې هیڅ کله هم ډار نه ولیدل شوی. هغه په خپلو ځینو جرمونو اعتراف هم کړی و، لکه هغه ویلي و چې یو ځل یو تجار کله چې له کابل بانک څخه $150,000 راواخیستل، موږ یې څارنه کوله. له کابل بانک څخه تر وتلو وروسته موږ په هغه پسې شو او د کابل ولایت په کوای مرکز سیمه کې مو د هغه موټر ودراوه او پیسې مو ترې واخیستلې. بل ځل مو یو لانډ کروزر موټر د کابل په پروانیدو سیمه کې ودراوه. د موټر مالک مو ترې ښکته کړ او موټر مو مخ په ګردیز روان کړ او هلته مو وپلوره. بل ځل مو د انجینر سید جان په نوم یو کس چې د یو ساختماني شرکت رئیس و په یو لکسیز موټر کې سپور د کارتې پروان له سیمې تعقیب کړ او د سیلو مخې ته مو د هغه موټر ودراوه. د هغه ساتونکو له موږ سره زور کاوه چې په نتیجه کې د هغه یو کس ووژل شو. انجینر سید جان مو د هغه په خپل موټر کې اختطاف کړ او وروسته مو د پیسو په بدل کې خوشی کړ.
د رئیس خدایداد په وینا چې د هغه ملګري حبیب استالب د حاجي عصمت الله په نوم یو کس چې په اصل کې د نیمروز ولایت اوسیدونکی و په اړه معلومات راوړل چې حاجي عصمت الله له سرای شهزاده څخه 12 لکه امریکایي ډالر راواخیستل او د کابل د هوایي ډګر له لارې یې دوبۍ ته لیږي. ما او حبیب استالب په ګډه پلان جوړ کړ چې له دې سړي به دا پیسې اخلو. د هغه موټر مو له سرای شهزاده څخه تعقیب کړ او د میدان هوایي څلور لارې ته نږدې مو د هغه موټر ودراوه. د حاجي عصمت موټروان ته مو وویل چې هغه پیسې چې په یو تور بکس کې ایښې وې موږ ته راکړي، خو د حاجي عصمت موټروان او یو ساتونکي په موږ ډزونه وکړل. موږ هم په ځواب کې په هغې ډزونه وکړل چې په نتیجه کې حاجي عصمت ووژل شو او موږ پیسې د هغه په موټر کې وتښتولې. رئیس خدایداد په دې هم اعتراف وکړ چې د هغه ملګری حبیب استالب چې په اعدام محکوم شوی و د هغه د راخلاصولو لپاره موږ پلان جوړ کړ چې یو افغان الاصله امریکایي ترجمان سره له ځینو نورو بهرنیانو اختطاف کړو او د هغوی په بدل کې حبیب استالب راخوشی کړو. خو د دې پلان تر عملي کېدو وړاندې د افغان ځواکونو په یو ځانګړي عملیاتو کې د کابل ولایت د 15مې ناحیې په سیمه کې رئیس خدایداد له ځینو نورو ملګرو سره یو ځای ونیول شو. حبیب استالب چې د رئیس خدایداد نږدې ملګری او همکار و د 1992 کال د میزان په 18مه نیټه نیول شوی و او د 1993 کال د میزان په 14مه نیټه له 5 نورو ملګرو سره یو ځای اعدام یا په دار وځړول شو. له دې پیښې 4 میاشتې وروسته رئیس خدایداد هم اعدام شو یا په دار وځړول شو. پرته له شکه چې رئیس خدایداد سپینه ملایکه نه و، هغه ډیری جرمونه کړي وو، خو له هغه ډیر لوی مجرمان او د دې ملت قاتلان چا چې د دې ملت د غریبو کونډو رنډو حقونه خوړلي او په هغوی یې ظلمونه کړي لا هم ژوندي او آزاد ګرځي. کاش چې د افغانستان عدالتي نظام د نورو لویو غلو او قاتلانو په وړاندې هم همدا ډول اقدام کړی وای. هغه چا چې د افغانستان د ولسمشرانو انځورونه به یې په مرمۍ ویستل یا به یې له پښو لاندې کول، په رڼا ورځ به یې ارګ ته اخطارونه ورکول، بېګناه ترافیک به یې وهل ټکول او له موټرو به یې لاندې کول. د هغوی په وړاندې د افغانستان عدالتي نظام خاموشه و، خو د رئیس خدایداد په وړاندې چې یو پښتون و او د لویې پکتیا و خپل ټول زور استعمال کړ.